دا هغه آیتونه دي چې ډیری انسانان او ساینسدانان یې زخت ډیر حیرانه کړي دي. خدای جل جلاله فرمایي نو داسې نه ده، زه د ستورو د پریوتلو یا ډوبېدلو په ځایونو باندې قسم خورم، او که تاسې وپوهیږئ نو دا ډیر لوی قسم دی. په بل آیت کې بیا خدای جل جلاله فرمایي د اسمان او تاریک قسم، او تاسې ته څه پته ده چې تاریک څه شی دی؟ دا یو ثاقب ستوری دی. په دغه آیتونو کې رب ذوالجلال ډیر یو نادره څیز ته خطاب کوي په قرآن کریم کې، چې همدا آیتونه ساینس اوس په اثبات ورسول. دا چې په دغه آیتونو کې خدای جل جلاله څه فرمایلی دي او ساینس یې په اړه څه وایي، په دې ویډیو کې پرې غږیږو. نو د راز ټي وي په 18مې ویډیو کې تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. زموږ دغه لامحدوده کائنات د انساني فکر او ګمان څخه هم ډیر پراخ او پر اسراره دی. د 21مې پیړۍ د دغه پرمختللې ټکنالوژۍ په موجودیت کې هم انسان د کائناتو د زرو برخو څخه یوه برخه هم نه ده کشف کړې او لیدلې. بې له شکه چې دغه کائنات د خدای جل جلاله یو بې مثاله او ډیر حیرانونکی تخلیق دی، او د دغه خلقت په رازونو ځان پوهول د انسان په وس کې نه دي، ځکه دغه کائنات هره ثانیه نور هم د پراخېدو په حالت کې دی. هره ثانیه نوي سیارې منځته راځي او ستوري را پیدا کیږي، او ډیری ستوري هره ثانیه له منځه ځي او ختمیږي. ځکه ملګرو د خدای جل جلاله هر تخلیق شوي څیز ته یوه ورځ نه یوه ورځ حتمني مرګ راځي، چې دا د قدرت نظام دی. نو همدارنګه د لمر څخه په زرګونو او لکونو ځله غټ ستوري هم تر یو وخته پورې شتون لري او بیا ختمیږي، چې دغه ستورو ته ریډ جاینټس ویل کیږي. په دغه ستورو کې د غازاتو له امله اور لګېدلی وي او چاودنې پکې کیږي، چې د همدې غازاتو د چاودنې له امله روښنایي کوي. لکه زموږ دغه لمر چې څنګه روښنایي کوي، همدغسې دا نور ستوري هم کوي. هر کله چې یو ستوری نوی پیدا کیږي، نو د وخت په تیریدو سره له یوې خوا د دغه ستورو جسامت په غټېدو روان وي، او له بلې خوا په دغه ستورو کې یو په بل پسې مختلف عناصر را پیدا کیږي د یو بل لاندې. همدارنګې د دغو ستورو په منځ یا مرکز کې انرژي تولیدیږي، او هغه مختلف عناصر په یو بل بدلوي د انرژي په مرسته، او ورسره زیاته انرژي هم اخراجوي. مګر د یوې مودې وروسته همدا انرژي او فشار د ستوري په مرکز کې اوسپنه را پیدا کوي، چې له همدغه ځایه د ستوري اخري شیبې شروع کیږي. ځکه نور له دې وروسته د ستوري مرکز نشي کولی انرژي تولید کړي او اوسپنه په یو بل څه تبدیل کړي. د هغه نورو عناصرو په یو بل سره بدلولو باندې به انرژي مصرفېدله، مګر برعکس بیا ډېره انرژي به یې تولیدوله هم. مګر اوسپنه دا خاصیت نه لري چې زیاته انرژي ترې ترلاسه شي. نو د اوسپنې په موجودیت کې ستوری په کرا کرا بې ثباته کیږي او مرکز یې راوړوکی کیږي او نوره انرژي نشي تولیدولی. نو کله هم چې د دغې ستورو په مرکز کې اوسپنه را پیدا شي، نو دغه ستوري له یوې سترې چاودنې له امله چوي او ذرې ذرې کیږي، ځکه دغه ستوری نور خپل اعظمي عمر ته رسېدلی وي. کله هم چې دغه ستوری وچوي، نو د دغې ستوري په منځ کې موجوده د جاذبې قوه له دغې ستوري څخه یا هم یو نیوټران ستوری او یا هم یوه توره حلقه یا دایره جوړوي. د ستوري پورتنۍ برخه په فضا کې خپریږي او د وریځې شکل ځان ته غوره کوي، او د ستوري له منځ څخه یا هم یو نیوټران ستوری را پیدا کیږي او یا هم یوه توره دایره ترې جوړیږي، چې همدې رامنځته شوې تورې دایرې ته بلیک هول ویل کیږي په انګلیسي کې، چې د ستوري د چوېدو او ختمېدو څخه رامنځته کیږي، چې په کرا کرا بیا دغه بلیک هول غټیږي او د جاذبې قوه یې ورځ تر بلې د ډېرېدو په حال کې اوسي. د دغه بلیک هول د جاذبې قوه بیا دومره قوي وي چې حتی د کائناتو غټ غټ ستوري او حتی کهکشانونه هم ځان ته جذبوي او په خپل وجود کې یې ورکوي. نه یوازې ستوري او کهکشانونه، مګر دا بلیک هول رڼا یا نور هم ځان کې جذبوي او ترې نشي تښتېدلی. نو دغه بلیک هول ته ورغورځېدونکی هر څیز د بلیک هول د غټېدو لامل ګرځېږي. نو هر ځای کې چې دغه بلیک هول موجود وي، د هغې په خوا او شا کې به یوازې توره تیاره واوسي، او په نږدې ساحو کې به یې بل کوم ستوری هم نه اوسي، ځکه دا یې ځان ته جذبوي. ملګرو، د دغه بلیک هول په کائناتو کې بیا د موجودیت دوه نښې شتون لري. یوه نښه یې هم د شیدو د رنګ په څیر د رڼا خپرېدل د دې د دواړو خواو څخه دي، چې په کائناتو کې دغه رڼا یې په واضحه بڼه ښکارېږي. او بل هم په کائناتو کې یو تونل یا سوری جوړول دي، چې منځ یې تیاره وي او چار چاپېره یې روښنایي وجود ولري. او د بلیک هول همدغه نښې خدای جل جلاله په هغه کتاب کې هم ذکر کړي چې موږ او تاسو پرې په پټو سترګو ایمان لرو. یعنې قرآن شریف کې هم 1400 کاله پخوا د دغه بلیک هولونو ذکر شوی دی، چې په لاندې بڼه دی. خدای جل جلاله په سوره الطارق کې فرمایي د اسمان او تاریک قسم، او تاسې ته څه پته ده چې تاریک څه شی دی؟ دا یو ثاقب ستوری دی. ملګرو، په عربي کې لارې ته طریق ویل کیږي، او د همدې لفظ څخه تاریک راوتلی دی. په همدغه آیت کې خدای جل جلاله ثاقب لفظ ذکر کړی دی، چې په عربي کې ثاقب ځلیدونکي ته ویل کیږي، او همدارنګې د شیدو په څیر روښنایي ته هم ثاقب ویل کیږي، چې په تیارې کې یو سوری کوي او تر لرو پورې ځي. چې د همدې آیت څخه دا ثابتېږي چې دا ثاقب ستوری همهغه دی کوم ته چې اوس وخت کې ساینس بلیک هول وایي، چې همدا صفتونه اوس ساینس بلیک هول ته منسوب کړي دي، لکه یو تونل یا سوری او د شیدو په څیر روښنایي. همدارنګه په سوره واقعه کې بیا خدای جل جلاله د دغه بلیک هول په اړه ذکر کوي، چې فرمایي زه قسم کوم د ستورو د ډوبېدو په ځای، او که تاسې پوهېدئ نو دا ډېر غټ قسم دی.
یقینا چې په کائناتو کې د ستورو د ډوبېدو ځای له دغه بلیک هول بل څه نشي کېدی چې د دې واضحه تذکره رب ذوالجلال په سوره واقعه کې کړې ده 1400 کاله مخکې او ساينس اوس د قرآن شریف دغه خبره ثابتوي په سوره المرسلات کې بیا رب ذوالجلال د همدې بلیک هول په اړه ډیره یو جالب او واضحه تذکره کوي خدای جل جلاله فرمایي کله چې ستوري تت یا ورک کړل شي او کله چې اسمان وڅیرل شي او غرونه والوزول شي او وران کړل شي چې په همدې درې آیاتونو کې د بلیک هول واضحه تذکره پراته ده لکه څنګه مو چې مخکې وویل چې بلیک هول د ستوري د ختمېدو څخه رامنځته کېږي او همدا خبره په لومړي آیت کې خدای جل جلاله فرمایلی چې ستوري تت شي او یا ورک کړل شي بل خاصیت د بلیک هول یو سوری جوړول دی په اسمان کې چې همدا په دویم آیات کې ذکر شوی چې فرمایي او بیا اسمان وڅیرل شي بل خاصیت د بلیک هول بیا د هر څه ځان خواته کش کول دي او هغه ذرې کول دي چې همدا په دریم آیات کې خدای جل جلاله ذکر کړی دی دغه صورت چې فرمایي غرونه والوزول شي او وران کړل شي څومره جالبه خبره ده مګر نامنونکي بیا هم انکار کوي او د خدای جل جلاله وحدانیت هیڅ ګڼي هیره دې نه وي چې د ډیریو کهکشانونو په منځ کې دغه بلیک هول موجود وي چې د همدغه کهکشان ټول ستوري او سیارې ترې راڅرخي لکه زموږ په ملکی وی کهکشان کې چې موجود دی او زموږ شمسي نظام او دې ته ورته په میلیاردونو نور ستوري او سیارې ترې څرخیږي او ځان ته یې ځکه نشي کش کولی چې ترمنځ یې فاصله او سرعت ورغورځېدو ته نه پرېږدي تر هغې چې رب ذوالجلال ورته امر وکړي او وروغورځېږي او ختم شي په دې هیله ملګرو چې د بلیک هول او قرآن شریف دغه ویډیو تاسو ته واضحه شوي واوسي او یو څه مو ترې زده کړي واوسي که ویډیو مو خوښه شوي وي نو حتما یې درسره لایک کړئ او زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او نورو ملګرو ته یې هم ولیږئ ځکه د اسلام او قرآن خپرول زموږ د ټولو لومړیتوب دی نور مو په رب ذوالجلال سپارم د الله